د پخوا زمانې کیسه ده. یو ورځ یو فقیر په میدان تېرېده. میدان کې یو دوه سوداګر خفه ولاړ وو. فقیر د سوداګرو نه تپوس وکړه: یو وروره، ستا اوښ ورک شوی دی؟ سوداګر ووی: او زما اوښ ورک شوی دی، تا لیدلی دی؟ فقیر ورته ووی: ستا اوښ په یو سترګ ړوند او په خپې ګوډ دی. سوداګر ووی: او تاسو کوم ځای کې لیدلی دی؟ فقیر ورته ووی: ستاسو اوښ مخکیني غاښونه مات وو. سوداګر ووی: او تاسو کوم ځای کې لیدلی دی؟ فقیر ته بیا تپوس وکړو: ستاسو په اوښ باندې ښي طرف ته شاک پراته دي او ګس طرف ته غنم پراته دي. سوداګر ورته ووی چې بالکل همدغسې ده، خو تا کوم ځای کې لیدلی دی؟ فقیر ورته وایي چې که رښتیا درته ووایم ما ستا اوښ نه دی لیدلی. او سوداګر ورته غوسه شو او ویې ویل چې دا ته څه وې؟ ته موږ ته دوکه راکې. زما په اوښ باندې سره زر او لال زیورات پراته دي، که تا ونه وې موږ به دې قید کړو. فقیر ورته وویل چې د خدای خاطر وکړه، ماله دمکي مه راکوه، ما ستا اوښ نه دی لیدلی. نو بیا دواړو سوداګرو فقیر د لاسه ونیوه او قاضي له یې بوتله. او بیا دواړو سوداګرو قاضي له ټوله کیسه بیان کړه. کله چې قاضي د سوداګرو ټوله کیسه واورېده نو فقیر نه یې تپوس وکړو چې تا د دې دوو سوداګرو اوښ نه دی لیدلی، نو ته د دې سوداګرو اوښ څنګه معلومات لرې؟ فقیر ووی: قاضي صاحب که ته زما خبره واورې نو ته به ضرور په ما شک کې، زه به حقیقت ویم. قاضي صاحب زه چې کله په لار روان وم نو ما په لار کې ولیده چې د اوښ د خپو نښې دي، خو د انسانانو د خپو نښې ورسره نشته. نو زه د هغه نه پوه شوم چې دا اوښ د چا نه تښتېدلی دی. بیا چې کله ما په غور سره وکتل نو د دریو خپو نښې وې، خو د یو خپې نښه ورکې نه وه. نو زه پوه شوم چې دا اوښ په یوه خپې ګوډ دی. بیا چې ما مخکې وکتل نو اوښ د یو سایډ نه خوراک کړی و. نو زه پوه شوم چې دا اوښ په یو سترګه ړوند هم دی. بیا مې چې مخکې وکتل د اوښ د کم بوټي نه خوراک کړی و نو څه پاڼې خوړلې وې او څه ترې پاتې شوي وې. نو زه پوه شوم چې د اوښ غاښونه هم مات دي. او د سامان پته راته داسې ولګېده چې په لار کې میږو یو سایډ ته غنم روان کړي وو او بل طرف ته د شاتو مچۍ وې. نو ما ویل یو طرف ته به غنم وي او بل طرف به شات وي. نو قاضي چې کله دا خبرې په خیر واورېدې نو ډېر حیران پاتې شول او فقیر له یې د هغه د عقلمندۍ یو شاباسي ورکړو. او سوداګر د فقیر په ښودل شوي لار باندې روان شول. لږ ساعت پس سوداګرو ته خپل اوښ میلاو شو او سوداګر ډېر خوشحاله شو او د خوشحالۍ نه یې فقیر له انعام ورکړو. نو زما خوږو بچو، په دې کیسه کې موږ ته دا سبق دی چې سترګې کلاو کې صرف د لیدو دپاره نه، بلکې د دې دپاره تاسو معلومه کړئ چې تاسو څه ګورئ. د محنت او د قسمت په ځای اکثر کامیابي مشاهدې او د عقلمندۍ په سوچ سره میلاویږي.